الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب مشكاة المصابيح داغيدا مباركة شرح روانوا او بايكي من دمانزه مسائل تفصيلا بيانول. دمانزه طريقه هذا مكمل بيان شيوه التكبير التحريمين واخلا او داخرني سلام ګرځولو پوری چې څومره مسائل هغه بیان شیو. دا غینه بعد بیا نوري مسلې چې هغه د منځ سره تعلق ساتي د هغې بیان روانو. لکه مثال د سجدې سهو مسله شوه، د سجدې تلاوت مسله شوه، بیا به کومو وختونو کې مونځ کېږي کوم وختونو کې نه کېږي، بیا د جمع سره د منځه مسایل شو، د امامتۍ مسله شوه، د صفونو مسله شوه، او داسې بیا دا مسایل به بیانېږي د الله په توفیق سره. په آخرني درس کې موږ مسله د څه بیان کړې وه؟ د سجدې تلاوت. هغه سجده چې هغه په منځه کې په تلاوت کې راځي، دا خبره موږ بیان کړې وه چې څو سجدې دي قرآن کې؟ 15 سجدې دي. اگر که د علماو پکې اختلاف شته، خو راجح دا دی چې 15 دي. لس په دې کې اتفاقي دي او 15 څه دي؟ 15 اختلافي دي، خو دا هم ثابتې دي د حدیثونو نه. ښه، موږ حکم بیان کړی چې د سجدې تلاوت څه حکم دی؟ سنت دی. که چا ونه کړه نو ګناهګارېږي نه، او چې قاري ونه کړي نو اورېدونکی به نه کوي. بیا د اورېدونکي دوه قسمه موږ ذکر کړي وو، چاته یاد دي؟ یو هغه چې اراده یي د اورېدو، دی به سجده کوي. دویم هغه دی چې اراده نه وه خو په غوږونو یې ولګېد، نو په ده باندې سجده نشته. بله دا مسله موږ بیان کړې وه چې د سجدې تلاوت قضا راوړه نشته. صحیح خبر ده چې سجدې تلاوت وخت لاړو، هغه سبب لاړ، نه بیا د باندې سجده هم نشته. دا صحیح خبره ده، نو دې قضا بیا نشته. سجدې تلاوت کې هم دغه عام اذکار او دعاګانې دا ویلی شي، همدغه باندې اکتفا او د جایز دي. باقي چې کومې مسلې وي هغه موږ هلته تفصیلا ذکر کړی وي. د هغې نه بعد بیا مؤلف رحمه الله باب راوړی دی، باب اوقات النهي. باب اوقات النهي، باب په بیان د هغه وختونو کې چې په هغې کې مونځ منع کړی شوی دی. المنهي عنها، باب په بیان د هغه وختونو کې چې هغې کې د منځه نه منع راغلی دی، چې په هغه ټیم کې به مونځ نه کوي. یو سړی و چې د سجدې تلاوت نه بعد د دې باب د راوړو څه مقصد دی؟ دا خو د هغې سره ربط ساتي او که نه، نو جواب دی چې ربط ساتي. د مؤلف رحمه الله دې مسلې ته ذهن لاړو چې د سجدې تلاوت په دې وخت کې روا ده او که نه ده روا، په کوم وخت کې چې مونځ منع دی، یو به دا باب یې پسې راوړو. او موږ دا مسله بیان کړې وه چې سجدې تلاوت په ممنوعه اوقاتو کې څه دی؟ روا ده، جایزه ده. یو سړی مازدیګر منځه نه بعد د قرآن تلاوت کې او سجدې ځای پکې راغی، لګولی شي سجده. یو سړی سهار منځه نه بعد تلاوت کې د سجدې ځای راغی، سجدې لګولی شي. ماسپښین کوي، بالکل نور د اسمان په منځ دی، دغه ټیم کې هم سجده لګولی شي. نو ځکه پسې دا باب راوړو، باب اوقات النهي.
د دې نه مخکې چې موږ د حدیثونو شروع کړو دا خبره یاد ساتئ چې 5 وختونه دي چې په هغې کې د منځه نه منه راغلې ده څو وختونه یې ټول 5 چا ته دا 5 یاد دي چا ته پکې څه یاد دي د څو ټیمو شو موږ 5 ذکر کړو اوس به پکې نورې څه ټانکې ولګوې نه یې غونډه کې 5 وختونه دي ګوره که مختصري ذکر کوو نو 3 وختونه دي د مازدیګر د منځه نه بعد نور ډوبېدو پورې سهار منځه نه بعد نور راختو پورې او چې کله نور بلکل د اسمان په منځ باندې شي او که تفصیلا ذکر کوو نو بیا 5 ټیمه دي او هغه داسې 3 خو دغه شو سحر د منځه نه بعد نور راختو پورې ماښام منځه نه بعد مازدیګر منځه نه بعد نور ډوبېدو پورې او چې کله نور د اسمان په منځ باندې شي 2 سره دا شو چې کله نور بلکل کوزېدو ته نږدې شي دا وخت بیا ډېر سخت دی لکه یو خو مازدیګر منځه نه بعد ټیم دی هغه ماښامه پورې نه بل ټیم هغه دی چې دا نور بلکل دا غاړې په ډوبېدو شي نور دا کناره نه ده دا په ډوبېدو شي د دغه وخت نه واله د نور د بلکل ډوبېدو پورې دا 4م ټیم شو 5م ټیم نور راوختو دا نه چې صرف نور راوختو یو بس د نور کناره ولګېده یو ته مونځ شروع کوه نه نور کناره راوخته غاړې راوخته اوس دا پوره لږ صبر به ورته کوي چې دا نور پوره راوخیږي دا 5م ټیم شو ورسېدی پې تاسو که نه نو څوک به د 5 ماته ووایي بس داسې وایه سهار د مانځه نه بعد نور راختو پورې نور راختو پورې نور ډوبېدو پورې اسمان په منځ شي ماسپښین نور چې کله کنارې یو غاړې ډوبه شي نو د ډوبېدو پورې او نور چې راوخیږي نو بیا ورته دومره صبر کول چې نور پورې راوخیږي د یو نیزې په مقدار دا څو ټیمه شو 5 یو سوال دلته زړه کې دا راځي چې ولې شریعت منع کړې ده په دې ټیم کې د منځونو نه نو په کې یو څو حکمتونه دي یو حکمت هغه دا دی چې د مشرکانو سره تشبیه رانشي ځکه چې کوم مشرکان چې د نور عبادت کوي نو هغوی نور ته په دې ټیمونو کې سجده لګوي نور ته په دې ټیمونو کې سجده لګوي نو چې د هغوی سره تشبیه رانشي دویم حکمت پکې دا دی چې شیطان خوشحاله نشي ځکه چې اوس حدیثونه به راشي چې کله دا نور راخیږي او ډوبېږي نو د شیطان ورته د خپلې د ښکر ورته مخامخ کړي د خپل ښکرونه ورته مخامخ کړي نو بیا په دې خوشحاله شي چې ما ته سجده ولګوله نو چې شیطان خوشحاله نشي او دریم حکمت دا دی چې قرآن کې ځای په ځای امر راغلی دی حدیثونو کې هم دا مسله ثابته ده چې دې 2 ټیمونو کې د سهار دی شو د ماښام دا ټیم شو په دې کې الله ډېر یادوي د الله ذکر کوي
نو چې انسان فارغ شي څه ته د الله ذکر ته او د ټول نه لوی حکمت دا دی که موږ ته نور حکمتونه معلوم نشي بس شریعت ویلي دی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا مسله بیان کړي چې دې ټیم کې منځونه به نه کوئ بس موږ یې نه کوو دا ټول نه لوی حکمت دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي که موږ ته نور حکمتونه معلوم شي او که معلوم نشي نو دا یو مسله شو اوس راځو دې حدیثونو له انشاءالله په هر ځای کې به د مسلې تفصیل راځي که ستاسو زړونو کې څه اشکالات دي څه تپوسونه هغه به انشاءالله په دې حدیثونو کې حل کیږي الفصل الأول کی حدیث روڑے عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما روایت تے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها تاسو کې دی یو سړی قصدن عمدن ارادتن دی په دغه ټیم کې لمونځ نه کوي کوم ټیم کې چې نور راخیږي او کوم ټیم کې چې ډوبیږي اوس ګوره دغه ما تاسو ته کوم پنځه ټیمې نور راخته او نور ډوبېده کوم ټیم کې چې بالکل نور راخیږي او کوم ټیم کې چې بالکل نور ډوبیږي په دې ټیمونو کې به قصدن ارادتن لمونځ نه کوي دین په خپل دا مسله ثابتېږي چې کوم منځونه قصدن ارادتن نه هغه کول څه دي جایز دي لکه تحیة المسجد شو یو سړی جومات ته راننوت وایي زه تلاوت به وکړم زم درس ته به کښېنم زم د الله ذکر به وکړم هلته حدیث کې راغلی دی چې اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتى یصلي رکعتین تاسو کې چې یو سړی جومات ته ننوځي نو د هغه وخته پورې به نه کښېني چې څو پورې 2 رکعته لمونځ نه یې کړی دا عام حدیث دی نو دا مسله مستثنا شوه تفصیل به ښه راځي خو چې ستاسو ذهن کې دا حدیث وي چې د کوم مانځه سبب وي نو هغه لمونځ په ممنوعه اوقاتو کې هم روا دی نو دا سبب دی ته جومات ته راننوتې دا یو سبب شو د مانځه ته جومات ته دې دپاره خو نه وي راغلی چې زه لمونځونه کوم ته خو راغلی وي تلاوت به وکړم درس ته به کښېنم ذکر به وکړم خو هلته شریعت دا مسله بیان کړې ده چې کله ته جومات ته ننوتې نو بیا به 2 رکعته لمونځ کوې لکه یو سړی طواف کوي مازدیګر منځه نه باندې طواف شروع کړو سهار منځه نه باندې طواف شروع کړو په حرم کې دی وي یاره چې ځان له به طواف وکړم شریعت بیا هلته دا مسله بیان کړې چې طواف وکړي نو بای به څه کوې 2 رکعته به کوي دا مونځ اوس دی قصدن خو نه کوي که نه دا سببي مونځ دی دا څه دی سببي مونځ هغه چې د هغې یو سبب وي کوم چې سببي مونځونه دي د دې کول په دې ممنوعه اوقاتو کې هم روا دي لکه دا اوس یو سړي طواف کو نو طواف سره هلته شریعت 2 رکعته یو ځای کړي دي نو بس دا چې هر ټیم کې دې طواف وکړو دا 2 رکعته کول څه دي دا روا دي یو سړي اودس وکړو هلته شریعت کې د اودس نه بعد هم 2 رکعته ثابت دي د اودس هغه 2 رکعته کوي هم جایز دي جنازې مونځ شو جنازې مونځ د مازدیګر منځه نه بعد سهار منځه نه بعد جایز دي یا د نور د تورېدو صلات الکسوف شو نور تور شوی دی لکه زموږ خلک وایي تندر نیولی دا سبب دی یو سړي د لمونځ پاتې شوی دی لکه یو سړی دی مازدیګر منځه نه اوده پاتې شوی چې راپاڅېدو نور ډوبېدو ته نیمه ګنټه پاتې ده دی به د مازدیګر د لمونځ کوي که نه به کوي به یو سړي نه سهار لمونځ پاتې شوی چې راپاڅېدو ناوخته شوی سهار لمونځ شوی به سهار لمونځ کوي قضا به کوي غرض زما د خبرې دا و چې د حدیث کې لا یتحرا لکه څوک د قصدن ارادتن یا د دې خبرې انتظار دې نه کوي چې زه به په دې ټیم کې لمونځونه کوم عام نفلي لمونځونه په دې ټیم کې نه دي روا لکه یو سړی کور کې ناست دی راشي وایي مازدیګر منځه نه به ځان له یو 4 رکعته لمونځ وکړم جایز دي
نه یو سړی وایي راشه وایي سهار منځنه به داسې په کور کې ناست یم اشراقه پورې ناست یم نو اشراقه پورې به ځان له شپږ اتۀ رکعته لمونځ وکړم روا دي نه دي روا ځکه چې د عام نفلي لمونځ دی سبب یې نشته اگر که په دې مسله کې د علماو اختلاف دی بعض علما وایي په دې ټیم کې یو لمونځ هم نه دی روا خو صحیح خبره دا ده چې د کومو لمونځونو چې سبب دی وجه یې شتي نه هغه لمونځ په دې ټیم کې روا دی وفي روایت نو بل روایت کې راځي اذا طلع حاجب الشمس کله چې د نور د کناره راوخیږي حاجب کناره او غاړې ته وایي کله چې د نور د غاړه راوخته کناره راوخته فدعوا الصلاة حتى تبرز نو بیا د لمونځ پرېږدئ تر دې چې د نور پوره راوخیږي راښکاره شي دغه دوه زیاتي ټیمونه دي کوم چې ما ذکر کول لکه دا خو هر چاته یاد دی چې سهار منځنه بعد نور راختو پورې دې ټیم کې لمونځ نه دی روا دا پکې هغه څلورم ټیم یاد کړي چې کله د نور کناره راوخته نور دغه دی راوختو کناره دا نه چې بس لمونځ روا شو بس شروع کوه نه اوس صبر وکړه چې دا نور پوره راوخیږي راښکاره شي ځکه دا بعض ملګري په دې کې خطا کېږي په جومات کې ناستي د اشراق د منځه انتظار کوي او چې څنګه د نور د راختو ټیم ویني په ګړۍ کې چې نور خو په دې ټیم راخي به ډایرکټ په منځه ودرېږي نه ته به اوس تقریبا پاو ساعت وخت دی ته به یو پاو ساعت نور صبر کوې چې له نور څه شي نور راوخیږي راښکاره شي صحیح ده چې نور راوختو خو د نور غاړه او کناره راوخته اوس به څومره انتظار کې پاو ساعت تقریبا نور به پسې انتظار کې چې کله د انتظار وکړو بیا صحیح شو لکه تاسو د اختر لمونځونه دلته کړي نور راوخیږي خلک په انتظار او نور راوختو امام رانغی لګي دا خلک په عیدګاه کې یو بل سره بنګېږي دا نور راوختو امام لیټ شو نه امام صحیح طریقه باندې راځي صحیح دی چې د نور کناره خو راوخته اذا طلع حاجب الشمس خو فدعوا الصلاة حتى تبرز صبر وکړئ چې دا نور پوره راوخیږي راښکاره شي په دې کې تقریبا یو پاو ساعت کم زیات داسې لږ واذا غاب حاجب الشمس دغه پنځم ټیم دی او کله چې د نور کناره او غاړه ډوبه شوه هله نور ډوب شو بس نه صبر وکړئ فدعوا الصلاة لمونځ پرېږدئ حتی تغیب چې د نور پوره مکمل ډوب شي ولا تحینوا بصلاتکم طلوع الشمس ولا غروبها او دغه وختونه وایي د نور د راخته او د نور د ډوبېده دا وختونه د خپلو لمونځونو دپاره مه ګرځوئ چې تاسو ورته انتظار کوئ چې موږ به دې ټیم کې لمونځ کوو ولې وایي فإنها تطلع بین قرنی الشیطان دا نور چې راخیږي او ډوبېږي نو د دوو ټیمونو کې شیطان ورته مخامخ شي د خپل ښکرونه ورته مخامخ کړي نو هغه نور چې راخیږي شیطان ورته مخامخ متفق علیه دا حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې علماو د دې بیا جوابونه بیان کړي دي چې دا څنګه په ښکرونو کې راخیږي د شیطانو واضح جواب یې دا دی چې شیطان ورته مخامخ شي د نور ته او یو سړی دغه ټیم کې سجده ولګوي نو شیطان پرې خوشحاله شي وي سجدې چا ته ولګوله وي سجدې ما ته ولګوله ځکه شریعت دې کې منع کړې ده چې دې ټیم کې به لمونځونه نه کوئ نو ګوره دا تفصیلا څو ټیمه شو 15 ټیمه شو تاسو زما په دې مسله ورسېدی او که نه او څومره د افسوس خبره ده چې تاسو لمونځونه کوئ او یو سړي ته د منځه هغه وختونه نه معلوم په کوم ټیم کې چې لمونځ نه یې روا او چې به خبرو شي نو ته به وایې چې دی چېرته د شیخ الاسلام ابن تیمیه نوسی دی
دومره غټې غټې فتوې به لګوي او دومره غټې غټې مسلې به بیانوي. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عقبة بن عامر وي 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا. 3 وختونه دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دغه وختونو کې موږ د منځه نه منع کړي وو او د دې نه منع کړي وو چې مړي به پکې نه ښخوئ. په دې 3 وختونو کې به مړي نه ښخوئ. حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، کله چې نور راوخیږي د پوره راختو پورې. وحين يقوم قائم الظهيرة، او کله چې نور بالکل د اسمان په منځ باندې ودرېږي حتى تميل الشمس، د هغه وخته پورې چې نور مایله شي د مغرب طرف ته که د مشرق طرف ته مغرب طرف ته. نور چې بالکل د اسمان په منځ شي نو دا به کوم یو وخت چې دې ټیم کې مونځ نه کېږي. او دا تقریبا د دې ماسپښین د بانک چې وایي د دې نه پاو ساعت مخکې یا پاو ساعت نه واله د 20 منټو پورې دغه ټیم دی، په دې کې مونځ نه کېږي الا هغه چې سبب یې هغه مسله به مخکې ذکر کړه. نورو په دې کې مونځ نه کېږي. پوه حدیث و چې کله دا ګړۍ نه وي آبادیان هم ډېرې نه وي نو دې خلکو ته دا ټولې مسلې دغه شان به لیدې چې وګوره نور اوس د اسمان په منځ دی او نور چې د اسمان په منځ شي دې څه علامات دي، نور چې د مغرب طرف ته روان شي دې څه علامات دي. موږ ټول بیان کړي دي الحمدلله د مانځه وختونه چې موږ بیانول په هغه باب کې ما تفصیلا دا خبرې بیان کړي. نور دغه د ډوبېږي دا اخرنی وخت دی د اولنی وخت دی، دا به د خلکو ټولو پېژندو. اوس د دې ګړو د لاسه او د دې موبایلو د لاسه او د ډېرو آبادیانو د لاسه د فرق ډېرو خلکو ته نه دی معلوم. نور چې کله بالکل د اسمان په منځ شي او دا وخت دغه یې د دې ماسپښین د بانک نه څومره مخکې د پاو ساعت نه واله د 20 منټو پورې دا وخت دی. په دې کې به عام نفلي مونځ نه کوي. نو دا دې حدیث کې دویم وخت شو. وحين تضيف الشمس للغروب، او کله چې نور ډوبېدو له روان شي نو بیا به صبر کې حتی تغرب تر دې چې پوره ډوب شي. رواه مسلم، دا حدیث امام مسلم رحمه الله راوړی. خو ستاسو نه تپوس کو وایي مړي به په کیم نه ښخی، دا خبره وکړه که نه. مازدیګر د منځه نه بعد مړی ښخول څنګه دي؟ ولې دې حدیث سره وسه بارک الله فیکم. سوال دا چې د جنازې مونځ د مړي ښخول مازدیګر منځه نه بعد سهار منځه نه به څنګه یې روا دي؟ نو د حدیث کې دا دي چې کله بالکل نور اخیری ډوبېدو ته نږدې شي نو بیا به صبر کوي چې پوره څه شي ډوب شي، او دغه شان چې راوخیږي نو صبر به کوي چې راښکاره شي راوخیږي. پوه شوي په دې باندې. ښه بعضو علماو د دې داسې جواب کړی دی وایي دا مړي ښخول جنازه جایز دی. ښه نو د حدیث سره به څه کوو؟ وایي د حدیث مطلب به دا شي چې تاسو به خپل مړي دې وختونو له نه ساتئ، لکه قصدن عمدن یو سړی دې وخت له ساتي دا بیا دې ناروا کار کوي. خو که چېرته بالفرض داسې وخت راغی یو سړي کور کې مړی وشو او شریعت ویلي چې مړی زر ښخ کوي او دی ښخوي او ممنوعه اوقاتو کې راغی، هغه وخت څه دی؟ هغه وخت چې هغه ممنوعه اوقات دي نو په داسې ټیم کې بیا د مړی ښخول څه دي؟ جایز دي. وجه دا چې ده خو د دې وخت انتظار نه دی کړی که نه. یو سړی دې ته ناست دی خپل مړی ساتلی دی لري نو دی بیا ناروا کار کوي. پوه شوي بې که نه؟
وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ابو سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم وی لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس د سحر د منځنه بعد مونځ نه کیږي تر دې چې نور راوخیږي برش دغه مشهور وخت دی ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس او د مازیګر د منځنه بعد مونځ نه کیږي تر دې چې نور ډوب شي متفق علیه د حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دې درې روایتونو کې موږ ته هغه پنځه وختونه میلاو شو په دریو کې د پنځو هغه تذکره راغله سحر د منځنه بعد د نور د راختو پورې د نور کنارې چې راوخیږي د نور د بالکل ښکاره کېدو پورې دوه شو نور چې بالکل اسمان په منځ شي درې شو مازیګر نه بعد د نور د ډوبېدو پورې څلور شو نور چې ډوبېدو ته شي غاړه او کنارې ډوب شي پوره ډوبېدو پورې څو ټیمه شو پنځه ټیمه شو دې ټیم کې ومنځونه نه کې لا صلاة بعد الصبح په دې کې استثناءات شتي سحر د منځنه بعد مونځ نه کیږي خو سنت کیږي او دا به زه انشاءالله په خپل ځای کې یو حدیث روان دی هلته به ته تفصیل بیان کړم یو سړي نه سحر سنت پاتې شو منځنه بعد کیږي کله ګورې شریعت عامه خبره وکړي بیا په هغې کې استثناءات وکړي لکه اوس دلته عامه خبره وکړه چې سحر منځنه بعد مونځ نه کیږي به نورو حدیثونو کې استثناءات شتي لکه یو سړی جومات ته ننوتو یو سړی د مونځ نه اوده پاتې شو یو سړي نه سنت پاتې شوي یو سړي طواف وکړو دا ټول استثناءات دي بیا دا اوس عامه خبره ده مطلق خو نه موږ به دا داسې مطلق نه پرېږدو کومو حدیثونو کې چې مسله راغلې ده او د منځه اجازت پکې میلاو شوی دی هغه به ترې موږ مستثنا کوو وایي د مازدیګر د منځه نه بعد هم مونځ نشتي تاسو نه زه سوال کوم مازدیګر منځه نه بعد مونځ شتي نشتی چې سبب یې خو واضحه ده بغیر د سبب نه دوه رکعاته پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړي او دا مسله به ډېرو مفتیان اعظام چې موږ سره ناست وي ته نه ده معلومه بلکې زیر د شرطیان دا ووایم چې ډېرو مولیانو ته به هم نه معلومه تاسو نه اخو ماسپښین سنت قضا راګرځولې دا خو صحیح شو سنت قضا پکې راګرځي نه قضا ده او نه داسې سببي مونځ دی خو دې ټیم کې کول جایز دي دا واورئ حدیث د امام ابو داود رحمه الله دی په هغې کې دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مازدیګر د منځه نه بعد منع کړې ده چې مونځ به نه کوې الا والشمس مرتفعه مګر که نور اوچتي که نه بلکل اوچتي او بلکل تازه نو بیا دوه رکعاته کولی شي حدیث کې راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې د عایشه رضی الله عنها وی ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا دوه رکعاته چېرته نه دي پرېښودي چې کله ما سره په کوټه کې و نو د مازدیګر د منځه نه بعد یې دوه رکعاته کړي او دا د ام سلمه رضی الله عنها او علي رضی الله عنه عایشه رضی الله عنها ټول نه ثابت دي چې دوی هم کړي دي خو د هغې دپاره شرط په حدیث کې راغلی دی څه نور والشمس مرتفعه نو دا په کوم علاقو کې دا مونځ کېدی شي په سعودي عرب کې کېدی شي ولې ځکه چې دوی په اولني ټیم کې مونځ کوي صحیح دغه ټیم دی دوی هلته زموږ په ملکونو کې خو چې وخت ختم شي مونځ شروع کړي د ضرورت وخت شروع شي که نه چاته عذر یا دغې په هغه ټیم کې هغه ټول رامنډېږي صحیح وخت د مازدیګر د منځه هغه دا دی چې ته به په اولني وخت کې کوې چې کله سوری په څو مثل شي په یو که نه په دوو په یو ښه دوه ته د هغې ځای خبره کېږي کله چې سوری په یو مثل شي نو دا وخت داخل شو د څه شي
مازدیګر د مانځه دې ټیم کې چې ته مازدیګر مونځ وکړې او کور ته راشې نور خیال هم کړی دلته چې مونځ وکړو راشو نور بلکل تازه او خبره نو په کور کې 2 رکعته کولی شي په دې صورت عمل وکړئ انشاءالله د یو فایده د ننني درس قیمتي ننني درس کې قیمتي فایده دا شو خو شرط پکې دا دی چې مازدیګر مونځ په اولني وخت کې وشي چې 2 رکعته دې وکړو بیا بس که چېرته مازدیګر مونځ لیټ شو نو بیا ورپسې 2 رکعته نه ځکه چې حدیث کې ورسره دا قید راغلی دی الا والشمس مرتفعه چې نور بلکل بری تازه او مازدیګر مونځ وشو راشه 2 رکعته په کور کې کولی شي صحیح بخاري صحیح مسلم حدیث دی عایشه رضی الله عنها وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د 2 رکعته چېرته نه دي پرېښودي چې کله یې وایي زما سره و زما سره یې نمبر و دا 2 رکعته یې کړي دي پوه شوې پرې وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه عمرو بن عبسة قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة پیغمبر صلى الله عليه وسلم مدينة تراغي فقدمت المدينة نزم سر العالم زم مدينة تراغي فدخلت عليه وزب پیغمبر صلى الله عليه وسلم پس العالم وما وتويتي أخبرني عن الصلاة يا رسول الله دي منزب بارك رتواه إذا منزب مسائل لتبيانك صحابي تبوسو كده پیغمبر صلى الله عليه وسلم ويا رتويتي صلي صلاة الصبح لسهر منزك ثم أقصر عن الصلاة أو بيزان ده منزنا سكا بنكا که کورنۍ ترجمه دې کوله نو ډېر څه به وران کړي و د یو جناز ثم اقصر عن اقصر لکه مطلب بیا د دې نه بعد قصر مونځ کوه قرآن کې یو سړی دیږي تلاوت کوي وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم وجاءت سيارة غاڑة دلته چلی نه داسې ډېرې دا سړي ذهن کې راځي دا به هغه پلانې ټکی دا به پلانې ټکی وخت نشته که نه ما ته د قرآن نه یو داسې یو 6 ټکي داسې راویستو چې د عوامو یو ذهن د هغې معنی بل شان ده ثم اقصر عن الصلاة مطلب دی بیا ځان د مانځه نه بند که سهار د مانځه نه بعد حین تطلع الشمس نور د راختو پورې حتی ترتفع چې پوره راوخیږي ولې فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وکله چې نور راخیږي نو د شیطان په خکرونو کې راخیږي وحينئذ يسجد لها الكفار او په دغه ټیم کې کافران ورته سجدې لګوي ثم صلي بیا مونځ کوه چې څومره مونځ کولی شي فإن الصلاة مشهودة محضورة مونځ کوه چې څومره کولی شي د دې منځه خو ملایک ګوایي ورکوي او دا ملایک په خپل هم راځي حتى يستقل الظل بالرمح تر دې چې د سورې یوه نیزه وخیږي نیزه پورې ولګي او په ځمکه باندې سوری نه لګي په ځمکه چې سوری نه لګي دا کم ټیم دی د اسمان په منځ ورسېدی په تاسو نور چې د اسمان په منځ کې یو سوری په ځمکه نه لګي ثم اقصر عن الصلاة بیا د منځه نه ځان بند کړه ولې فإن حينئذ تسجر جهنم په دغه ټیم کې د جهنم چې دی د دې د اور لمبې وي فإذا أقبل الفيء فصلي چې سوری شروع شو نو بیا مونږ شروع کړه چې کله نور زایله شو زوال طرف ته روان شو د غروب طرف ته روان شو
سوری را پریخودو نو وسیده تمون شروع که فإن الصلاة مشهودة محضورة منسخ ملائكي قوي وركي وملائكو لرازيم حتى تصلي العصر ترديتي كم منزوكي ما زيقر منزوكي ثم أقصر عن الصلاة بياد من زنزان بنكه حتى تغرب الشمس ترديتي نور دبشي فإنها تغرب بين قرني شيطان ولي الشيطان دخكرونه بمنز كي دوبيگي وحينئذ يسجد لها الكفار او بدغ تمكي وتكافران سجدي لي قال قلت وما ورتوي يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه يا رسول الله دي او دس چاردان پبارك راتم سوا وقال ديوي ما منكم رجل يقرب وضوءه تاسو کی چه سړی کله ځان ته د اودس اوبه کیدي فیمضمض ويستنشق فينتثر خولې ته اوبه واچوي هغه توکي پوزې ته اوبه واچوي بیا یې سونکي الا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه د مخ ګناونه ټول وریږي د خولې چې کوم ګناونه دي هغه وریږي د پوزې کې دننه چې کوم ګناونه دي هغه هم وریږي ثم اذا غسل وجهه كما امره الله بیا چې د مخ داسې وینځي لکه څنګه چې ورته الله ویلی دی الا خرت خطايا وجهه من اطراف لحيته مع الماء د مخ چې څومره ګناونه دي د ټولې د دې اوبو سره د ګناونه وریږي تر دې چې د ګیرې د اخرنۍ سوکي چې دي په دې باندې ګناونه ټول لاړ شي ثم يغسل يديه الى المرفقين بیا لاسونه وینځي د سنګلو پورې الا خرت خطايا يديه من انامله مع الماء نو د ګوتو د دې بندونو نه چې څومره ګناونه دي او د دې سرونو نه هغه ټول وریږي ثم يمسح رأسه بیا دې سر مسح کي الا خرت خطايا رأسه من اطراف شعره مع الماء چې سر مسح کي چې څومره ګناونه دي د دې ویښتو د سوکو نه هغه ټول وځي ثم يغسل قدميه الى الكعبين بیا خپې وینځي ګیټو پورې الا خرت خطايا رجليه من انامله مع الماء نو د خپو چې څومره ګناونه هغه د ګوتو د سرونو بندون نه ټول وځي فإن هو قام فصلى بیا چې کله دی ودرېږي او مونځ شروع کړي فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل او بيد الله حمدونه وي سناګانې وي پاکي بیان کړي څنګه چې د څه چې الله لایق دی وفرغ قلبه لله او په دې مونځ کې د زړه فارغ چاته الله ته الا د دې غوږ کې دی الا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته امه نو دې د مونځ چې ختم کی دې را واپس شي لکه په کوم ورځ چې د مور د خېټې نه راوتی رواه مسلم د حدیث و مسلم رحمه الله راوړی څومره آسان کار دی شریعت موږ ته څومره اسانه کړی او دسو که په ښایسته طریقه باندې او بیا 2 رکعته مونځ وکړه خو شرط یې پکې کېښودو چې زړه به صحیح زړه به فارغ وي د ګناهونو نه به داسې را واپس شي لکه په کومه ورځ چې مور پیدا کړی وي اصل د حدیث دلته دې دپاره راوړو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمرو بن عبسه ته د 3 وختونه وښو چې دې ټیم کې به مونځ نه کړي وعن كريب رحمه الله روايته أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن ابن الأزهر دريك ثانيات كل عبد الله بن عباس مسور بن مخرمة أو عبد الرحمن بن الأزهر دا دريوانيات أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها دي دريوانو دا كريب ولقوا بعائشة رضي الله عنها بس فقالوا اقرأ عليها السلام ويباقي بني سلام بواجه وسلها عن الركعتين بعد العصر او تپوستیو که دا 2 رکعتونو مبارکی چې د مازیګر د منځ نه بعد دي
په دې ځای کې ګوره یو څو فایدې. اولنۍ فایده د زنانو نه علم زده کول جایز دي. خو داسې چې د شریعت د حدودو پکې خیال وساتلی شي، او دې ته ضرورت نشته چې زنانه دې عام بیانونه کوي او هغه دې په ټیویانو په انټرنیټ کې چلیږي، هغې ته ضرورت نشته. زنانه که درسونه کوي، بیانونه کوي، جامعه کې، یونیورسټۍ کې، په مدرسه کې، په کور کې، په جومات کې، زنانو ته هېڅ خبره نه ده. په ټیویانو باندې راتلو ته او په چینلو باندې راتلو ته هېڅ ضرورت نشته. سړي شتي الحمدلله. نو دا نن سبا د یو څو زنانه دي د هغوی د بیانونه ډېر چلیږي. د زنانه د اواز هم فتنه ده. د زنانه د اواز څه ده؟ فتنه ده. نو اوس که بل فرض داسې شي چې یو علاقه کې د سره عالم نشتی سړی، ضرورت وخت دی سړی تپوس کوي د مسلې، ورځي زنانه خواله، هېڅ حرج نشته. یو مسله کې دغه زنانه ته ټول نه زیات علم، دا بیانونه دا زما نه دي خوښ. بعض پروګرامونه ما لیدلي دي نو په ټي وي باندې په چینلو چلیږي، دا استاد به ناست دی او بیا ګیر چاپېره جنکۍ ناست دي ډېر شی، او دا به ورته تفسیر کوي. څه ضرورت دی چې د دې ویډیو جوړېږي ولې؟ او بیا پردم غیر شرعي، صرف دغه پوزه به پټه کړي، سترګې او روزې هر څه ښکاري او جنکو هم دغه شان. دې ته څه ضرورت دی؟ او داسې دړادړ دا شعر کېږي او هر سړی شعر کوي، او د نارینه درس چاته چا شعر نه کړو، او دغې ته به داسې نه شي. ما یو لیدلی و ګاډي کې، هغه پخوا کیسټې به خلکو لګولې که نه، نو په ګاډي کې بیان لګولې د زنانه، کیسټ هم ټیپ شوي، دا نه دي په کار. نو وایي د دې زنانه مسلې وایي سبحان الله په زړه لیکي. نو ته د نارینو علماو مسلې ولې نه اورې چې زنانو مسلو ته اوس کېناستې؟ ولې نارینه نشته؟ نارینه علما شته که نشته؟ ښه ډېر شی دی الحمدلله. بهرحال د دې قسمه مسلو نه ځان لرې ساتل پکار دي چې زنانه بیانونه ټیپ کوي. ها که دې دپاره ټیپ کوي چې د زنانې په کورونو کې اوري، خو د هغې هم څه پته نه لګي، بیا کیدای شي بهر ته وځي. نو احتیاط پکې ډېر پکار دی. دا نن سبا خو دا بعض زنانه لګیا دي نومونه یې نه علم ځکه چې نوم والی وي، بیا وایي نوم یې واخیستو. یو څو زنانه ډېرې مشهورې دي، ذهن کې م رالي که نه، او دغه نور تفصیل یې مه وایي. نو دوی په ټیویانو باندې ناست دي او دا چې زه ګوره الحمدلله غلطي ته غلطه وایم که هر څوک یې کوي. دغه یو څو زنانه پکې داسې هم دي، لکه ډېرې زنانه پکې دي، لکه بعض د دیوبندیانو سره تعلق ساتي او د بریلیانو پکې هم شتي، اهل حدیث والا پکې هم شتي چې هغوی اهل حدیث منهج دی. زه هر یو ته وایم چې دا کار دې صحیح نه دی، که هغه هر څوک کړي. موږ کې الحمدلله د تعصب نشته، ضرورت نشته ورته. نو چې ضرورت ورته نشته نو بیا څه، او بیا نورې جنکۍ هم په ټي وي باندې کښېنو. تاسو به لیدلی پروګرام نورې ورته ډېر شی مخې ته ناستي او ټولې په کیمره کې راځي، هغوی څه لیکي او هغوی لاسونو ته دستانې هم نه اچوي، هغه لاسونه او هر څه ښکاري. دې ته ضرورت نشته، دې ته ضرورت نشته. خو د زنانه نه علم زده کول جایز دي که نه دي؟ جایز دي، جایز دي، دې کې څه حرج نشته. خو ما چې دا کوم رد وکړو په دې ویډیوګانو باندې او بیا بیانونه ټیپ کول نارینو بیا خرڅول، دې ته ضرورت نشته. که چېرته یو مسله کې ضرورت راغی، تپوس راغی، هېڅ خبره نه کې څه حرج نشته. نو دوی ولېږه دا کریب ولېږو په عایشه رضی الله عنها پسې، خو پوهه زنانه وه. صحابه کرامو ته چې به کومه مسلې چې ګرانه شوه نو دې نه به یې تپوس کوو. وایي زموږ سلام ورته وایه. دې نه دا هم ثابته شوه چې پردۍ زنانه ته سلام لیږل جایز دي چې کله دې فتنه نه جوړېږي.
یو سړی د په ځان یقین شتي زنانه ده هغې ته فتنه نه جوړېږي نو که دوی په یو بل سلام وواچي څه خبره نه ده نو دا نه چې ته سبا نه شروع کړي بازارونو کې ګرځي السلام علیکم السلام علیکم نه فتنه ته جوړېږي او ځوانه لږ ته پیغله جنۍ ده که نه دوی ته څه جوړېږي فتنه جوړېږي قال فدخلت على عائشة كريب ويزب عائشة رضي الله عنها بسلالمة فبلغتها ما أرسلوني ما هو دا خبر وكرا ويغيوي سل أم سلمة تدى أم سلمة رضي الله عنها نتبوس ديك بلا مسألة أدب دا مسألة غيت معلومة دا فغواري دا چي بل سوك بكي فتوى وركي ديسي احتياط بكي او بزان به د فتوی بوج نه راولي د سلفو د طریقه وه د سلفو رضوان الله علیهم اجمعین د هغه ټولو د طریقه وه صحابه کرامو تابعینو تبع تابعینو ټولو د طریقه وه چې هر یو به حتی الوسع کوشش کوو چې زه د فتوی نه او د دې مسلې نه ځان بچ کم نو په یو مجلس کې به مسله راواچولی شو د یو صحابي نه به تپوس وشو هغه به وي دی به جواب درکړي هغه به وي دی به درکړي دی به درکړي مسله به په اخره کې بیا هغه دراله داسې هغوی د دې فتوی نه او د دې خبرې ځان لرې ساتو ډېره غټه خبره قیامت پورې ذموار یې ته او نن سبا د فتوو ټاکوان دي او هر سړی شیخ دی فضیلة الشیخ فضیلة الشیخ په تیلي نه چې سر اوچتی لاندې د فضیلة الشیخ پروت او په دې دومره خوشحالېږي چې څوک زما نه تپوس وکړي سم پې خوشحالېږي که یو طرف ته به عالم ولاړي بل طرف ته به هسې دي چې د علماو سره لږ ناس پاس ولاړي نو تپوس به د عالم نه ونشي دی به مخکې شي زه به جواب درکوم او بیا داسې هم نه وایي چې لکه مثال کې ما د یو عالم نه اورېدلي دي یا زمونږ استاذ به دا خبره کوله یا هغه به دا دلیل پیش کوي نه چې زمونږ رایې دې مسله کې دا ده او د ناظره قرآن صحیح نشي ویلی دې به م ورکوي مسله او نسبت به م بې ځان ته کوي چې دا فتوه ما ورکړه دومره فتوه ولا پیدا شوي دي دا مفتیان ډېرېده بې علمه مفتیان ډېرېده دا هم د قیامت په علاماتو کې یو علامه ده او سلف صالحینو به حتی الوسع کوشش کو چې دا فتوا دا مسله زموږ نه څه شي زموږ نه واوري ځکه یو عالم واقع بیانوله چې د حج په یو کال کې شیخ ابن باز رحمه الله شیخ ابن عثیمین شیخ البانی د درې ونې جمع شي درې ونه د علم غرونه نو بیا غټ مشکل دا و چې څوک به تپوس له راغی نو هغه به بیا چورلېدو نو ایوب وایي نه نه ده نه تپوس وکړه دی ښه پوهه دی هغه وایي ده نه تپوس وکړه هغه وایي ده نه تپوس وکړه دا مسله به دې استوېده او ځکه چې یو سړی معلومې چې دی د علم په څومره درجه کې دی په دې مسلو کې به معلومې د کوم علم غونته کې نه دا ډېر جذباتي او چې علم یې څومره ډېرېږي په ده کې وقار او سکینت وي او دی په دې خوشحالېږي چې دا مسله بل چا نه تپوس وکړي که ګټه ذمواري ده الله به رانه قیامت پر ورځ به تپوس کوي خو خو دې نه خبر چې الله به تپوس کوي باقاعده فیسبوک کې اعلان نشر کړي که چا سره څه قسمه پوښتنه وي او څه قسمه سواري نو په دې واټساپ نمبر وي موږ ته رالیږئ او په دې صفحې رالیږئ او جواب به تاسو ته میلاوي دی به بیا د مسلو دغه مفتي شي الله المستعان زموږ په دې حال باندې ځکه امام مالک رحمه الله پسې یو کس راغی وی امام صاحب یو وړه مسله ده د هغې تپوس کوم او خو څه شو
وی په دین کې وړه مسله کوم ځای کې ده الله خو وایي چې انا سنلقي علیک قولا ثقیلا ډېره درنه وینا به زه تاله درکوم او ته یې وړه مسله ده په دین کې وړې مسلې نشته ټولې ګټې مسلې دي نو احتیاط پکار دی ګوره عایشه رضی الله عنها ته دا مسله معلومه ده خو بیا هم دی په چا پسې ولېږو دی په ام سلمه رضی الله عنها پسې ولېږو وی فخرجت الیهم وی زه په هغوی پسې لاړم حالانکې دی په چا پسې ولېږو نه نه عایشې دی په چا پسې ولېږو په ام سلمه پسې خو دی په ام سلمه پسې لاړ دی خو په هغه دریو کسانو پسې واپس لاړ دې نه دا ثابته شوه چې څوک د کوم کار له ولېږي نو هغه امر کوه د ځان نه پکې بیا مخکې مه ځه هغوی لېږله چا پسې و عایشه رضی الله عنها پسې عایشې ورته ووایي تاسو لاړ شئ ام سلمه پسې دی لا نه واپس لاړ فردوني الى ام سلمه هغوی زه به ماته وایي چې صحیح شي ام سلمه رضی الله عنها پسې لاړ شه فقالت ام سلمه وایي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما وما پیغمبر صلى الله عليه وسلم لیدلو چې دې دوه رکعتونه نه به منع کوله ثم رأيته يصليهما خو ما به لیدلو چې دوه رکعت یې کول مطلب دا دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې دوه رکعتونه خاص منع نه ده کړې خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې مازدیګر منځ نه بعد لمونځ به نه کېده نور ډوبېدو پورې خو بیا ما یو ورځ ولیدل چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا دوه رکعته کول ثم دخل بیا دننه کوټې ته راغی لکه بهر صحن کې لمونځ وکړو بیا دننه کوټې ته راغی فارسلت الیه الجاریه ما پسې دا خادمه وي جنۍ ولېږله او هغې ته مې وویل چې قولي له تقول ام سلمه تپوس کوي یا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتین الرکعتین واراک تصلیهما تا من خو اورېدلي چې تا د منځه نه منع کړې ده او نن تا دوه رکعته وکړو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل ابنة ابي اميه اے د ابو اميه لور سألت عن الركعتين بعد العصر تتپوس کو د دوه رکعتونو د مازدیګر د منځ نه بعد وإنه أتاني ناس من عبد القيس وما بسي كسان رغير دا عبد القيس قبيلي فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر نو دا آغا دو ركعتون من اکرما مصروف اکرم کم دو ركعت چی دا ماسبخین منزن بات کیگی فهما هاتان نو آغا دادی نو دین دا ثابت شوا چی دا سنت و قضا پکی کولی شي که نشي کولی شي بعض وی دا حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پورې خاص دی خو دا کمزوري دعوه ده متفق علیه دا حدیث په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دی وعن محمد بن ابراهیم دا په کشرانو تابعینو کې دی عن قیس بن عمرو د قیس بن عمرو نه دا روایت بیانوي ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو سړی ولیدو چې سحر منځ نه بعد یې څو رکعته لمونځ کو دوه رکعت دې حدیث ته غوږ کېږدي زموږ د پښتنو دپاره دا ډېر اهم دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو سړی ولیدو چې د سحر د منځ نه بعد یې دوه رکعته کول فقال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتوي صلاة الصبح ركعتين سحر دا موږ دي ګوره دوه رکعاته کو لکه دوه دي موږ سره وکړو دوه اوس کې فقال الرجل سړي وینا اني لم اكن صليت الركعتين اللتين قبلهما یا رسول الله ما دوه رکعاته نو کړي کوم چې د سحر د منځ نه مخکې دي فصليتهما الآن نوسمي وكرو فسكت النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غلی شو لاړ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم په غلط کار غلی کی نه غلی کی چې غلی شو مطلب څه شو جایز دي ته حدیث تقریری وي که تاسو ته یاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم په اقرار وکړو رواه ابو داود وروى الترمذي نحوه ده حدیث امام ابو داود راوړی امام ترمذی هم دغه شان راوړی په روایت کې اوسه دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فلا اذن بس بیا صحیح ده نه بیا صحیح ده بیا دې نه منع کوم
دینه دا مسئله ثابته شوه دا حدیث شو دا مخکینی شو چې د سنتو قضا په ممنوعه اوقاتو کې کولی شي د حدیث دا مسئله ثابته شوه چې ممنوعه اوقاتو کې د سنتو قضا راوړی شي د چا نه چې د سحر سنت پاتې شو دی جومات ته راغی او امام په جمع ولاړي نو دغه ټیم کې یو مونځ هم نه کېږي سوای د هغه منځ نه د کوم دپاره چې امام په جمع ولاړي او دا خلک اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې کله اقامت وشي نو نه کېږي یو مونځ مګر هغه چې اقامت د هغې دپاره شوی دی یو مونځ هم نه کېږي دا بې دلیله خبرې دي چې اخرنۍ قاعده راګیرولی شي نو خیر دی وکړو که د امام تلاوت ته باندې نه لګي نو وکړو داسې خبرې دي واضح حدیثونو خلاف ورزي کول د عقل او د رای د لاسه او د مذهب د لاسه او د مولا د لاسه د ګمراهي ده کله ته جومات ته راغلې اول خو کوشش کوه چې وختي راځې کوه که نه او که ته راغلې او شروع دې وکړه امام راکړه د مونځ څه که ماتې که او د امام سره فرض مانځه کې شریک شه او که ته راغلې امام په فرض مانځه ولاړ فرض مونځ کوه بیا د هغې نه بعد دوه ځایونه دي د دې مونځ د راګرځولو دوه وختونه دي یو د مانځه نه بعد سمدس د هغې دپاره دا دلیل دی تاسو واورېدو که نه دا په سنن د امام ابو داود کې او په سنن ترمذي کې دی چې تاسو صرف د دې کتابونو د حواله یې د ساتئ غټه مسله ده امام ابو داود او امام ترمذي راوړي او دویم وخت دا دی چې نور راوخیږي او د هغې نه بعد یې وکړي او په هغې باندې دلیل دی امام ابن ماجه رحمه الله یو حدیث راوړی د ابو هريره رضی الله عنه حدیث دی وی ان النبي صلی الله علیه وسلم نام عن رکعتي الفجر فقضاهما بعدما طلعت الشمس پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دوه رکعتونو نه وده پاتې شوی د سهار د دوه رکعته چې نو کله یې وکړو نور د راختو نه بعد یې وکړو نو څو وختونه شو دوه کم مانځه پسې او چې نور راوخیږي او دواړه جایز دي دواړه جایز دي الا دا اوس که یو سړی چې غوره کم یو د یو سړي سره وخي او په جومات کې کینی انتظار کوي یا په کور کې کینی او انتظار کوي او ذکر او اذکار کوي او نور راوخیږي بیا قضا راوړي نو صحیح ده ډېره غوره ده ځکه چې وخت په اذکارو کې ولګي یو سړي تعدیله کار لځي اوده کېږي بیمار دی نور څه کار دی هېڅ خبر نه هغه د مانځه نه بعد قضا راوړی شي وعن جبير بن مطعم رضي الله عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلو اے د عبد مناف خاندانه د دوی سره د کعبې د چابي وه لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار څوک چې هم د دې کور نه طواف وکړي او مونځ کوي نو هغه به د مانځه نه نه منع کوئ که د ورځې او که د شپې او که هر وخت رواه الترمذي وابو داود والنسائي امام ترمذي امام ابو داود امام نسائي د حدیث راوړی ګوره دا حدیث دلته ولې راوړو د دې دپاره راوړو چې وګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم بنو عبد مناف ته وی څوک به دلته د مانځه نه نه منع کوئ مطلب دا شو چې ممنوعه اوقاتو کې هم دلته که څوک طواف وکړي نو مونځ کولی شي او که چېرته دې ټیم کې مونځ منع وی نو بیا به ورته ویلی وی چې دا وختونو کې نه ورته یې ووایي یو وخت کې به هم څوک د مانځه نه منع کوي ورسېدې به که نه دې نه هم دا واضح شوه چې د کوم مانځه سبب یې هغه جایز دي وعن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره رضي الله عنه وی ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاه نصف النهار پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دغه ټیم کې د مانځه نه منع کړې ده کله چې نور بلکل د اسمان په منځ حتی تزول الشمس تر دې چې نور زایله شي الا یوم الجمعه سوی د جمعې د ورځې نه د جمعې په ورځ په دغه ټیم کې مونځ جایز دی رواه الشافعي د حدیث امام شافعي رحمه الله راوړی خو سندن کمزوری دی نه بعد د حدیث هم دې په شان دی بیا د مسله بیانو وعن ابي الخليل عن ابي قتاده رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم كره الصلاه نصف النهار حتى تزول الشمس
پیغمبر صلی الله علیه وسلم به منځ په دغه ټیم کې مکروه ګڼو کله چې نور بالکل د اسمان په منځ شي حتی تزول الشمس تر دې چې نور زایله شي الا یوم الجمعه سوای د کومې ورځې نه جمعې د ورځې نه وقال او دا به وي ان جهنم تسجر الا یوم الجمعه جهنم په دې ټیم کې چې دی هغه لمبي کوي او ووري ګرمیږي سوای د جمعې د ورځې نه رواه ابو داود د حدیث امام ابو داود رحمه الله راوړی مشکل دی کې دا دی چې ابو خلیل د څوک چې د ابو قتاده نه د روایت بیاني هغه د ابو قتاده سره ملاقات نه دی شوی سند یې مضبوط نه دی خو دا مسله صحیح ده چې د جمعې په ورځ په دغه ټیم کې لمونځ کېږي په کوم ټیم کې نور چې د اسمان په منځ شي دلیل پې څه دی دلیل دا دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې ویلي تاسو اورېدلي چې څوک وختي لاړ شي او په اولني صفونو کې ځان له ځای پیدا کړي او بیا څه وکړي د خطیب د راتلو پورې ثم یصلي ما کتب له او بیا دومره لمونځ وکړي د خطیب د راتلو پورې چې څومره کولی شي الله لیکلی حدیث کې دا ونه وي چې ممنوعه وخت ځکه چې دغه ټیم کې ممنوعه وخت راځي نو جمعې وروستې څه ده هغه ټیم مستثنا ده دغه ټیم مستثنا ده الفصل الثالث کې حدیث دی اوس دا حدیثونه واضح دي درې څلور دا صرف ووایو ترجمې سره عن عبد الله الصنابحي رضي الله عنه عبد الله الصنابحي وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده ان الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان نور چې کله راخیږي نو د شیطان د ښکر ورسره وي فاذا ارتفعت فارقها کله چې نور راوخیږي د ښکر تې هغه لرې کړي ثم اذا استوت قارنها بیا چې نور بالکل د اسمان په منځ شي دی او ته بیا د ښکر مخامخ کړي فاذا زالت فارقها کله چې نور زایله شي بیا ته د ښکر لرې کړي فاذا دنت للغروب قارنها بیا چې نور ډوبیږي دی او ته بیا د ښکر مخامخ کړي فاذا غربت فارقها بیا چې به نور ډوب شو نو بیا به یې چې د ښکرې دا ښکرونه به یې لر کړو ونهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات او په دغه ټیم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د منځونو نه منع کړې وه رواه مالک واحمد والنسائي وعن ابي بصرة الغفاري رضي الله عنه ابو بصر الغفاري وصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمخمص صلاة العصر یو علاقه ده چې هغې ته مخمس ویلی کېږي وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم هلته د مازدیګر لمونځ وکړو موږ پسې شاته لمونځ وکړو بیا یې ووی ان هذه صلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها د مازدیګرې د لمونځ یهودو نصاراو ته پېښ کړی شوی خو هغوی د لمونځ ضایع کړو خیال یې ونه ساتلو دې لمونځونه فمن حافظ عليها كان له اجره مرتين چا چې د مازدیګر د منځه حفاظت وکړو الله به له دوه پیرې اجر ورکوي ولا صلاة بعدها او د مازدیګر د منځه نه باید لمونځ نه کېږي حتی یطلع الشاهد تر دې چې شاهد دغه ته وایي دا ستورو ته چې ستوري راوخیږي دې څه مطلب شو نور ډوبېدو پورې نور چې ډوب شي بیا ستوري راوخیږي رواه مسلم د حدیث امام مسلم رحمه الله راوړی وعن معاویة رضی الله عنه معاویه رضی الله عنه وایي وإنكم لتصلون صلاة تاسو لمونځ کوئ لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليهما ما خو د پیغمبر سره ملګرتیا کړې ده خو ما نه دی لیدلی چې دا لمونځ یې کړی ولقد نهى عنهما وخو دې نه منع کړې ده یعنې الرکعتین بعد العصر د مازدیګر د لمانځه نه بعد 2 رکعته کول رواه البخاري د حدیث امام بخاري رحمه الله راوړی اشکال پیدا شو کور کې به کو دی جواب دی معاویه رضی الله عنه ته هغه حدیثونه نه ورسېدلي کله داسې هم کېږي انسان باندې یو خبره پټه پاتې شي او بل هلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا 2 رکعته کوم ځای کول کور کې به کول دی نه دي لیدلي نو دی د خپل علم مطابق خبره وکړه او دا په یو ځای کې د صحابه کرام ولیدو هغوی ټولو د اکثرو پکې د مازدیګر منځه به د 2 رکعته شروع کړو دی پرې رد وکړو بیا ورسره صحابو مناقشه هم وکړه او زورور شو په خپل دلیل کې چې نه موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبیانو نه اورېدلي دي اخرنی حدیث وعن ابي ذر رضي الله عنه ابو ذر غفاري رضي الله عنه
وقد صعد على درجة الكعبة وغدا كعبي بدي يو پوڑی باندې ولاړو وی من عرفني فقد عرفني څوک چې ما پیژني خو ما پیژني ومن لم يعرفني او څوک چې مې نه پیژني فأنا جندب نو زه جندب یم دا د نوم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوریدلی لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس سحر د منځنه بعد مونځ نه کیږي تر دې چې نور راوخیږي ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس او د مازدیګر نه منځنه بعد تر دې چې نور ډوب شي الا بمکة مگر په مکه کې مثلا موږ سره مخکې تېره شو مکې کې مطلب دا دی چې الطواف نه بعد دا 2 رکعاته چې رواه احمد ورزين ده حديث امام احمد بن حنبل رحمه الله امام رزين راوړی او سندن کمزوري حاصل دا شو چې وختونه سودي 15 درې نه دي 15 او په دې کې عام نفلي منځونه نشي کولای مګر هغه مونځ چې د هغې سببي لکه صلاة الاستخاره صلاة الكسوف د جنازې مونځ قضا مونځ د سنتو قضا تحیة المسجد تحیة الوضوء د طواف دا 2 رکعاته سجده تلاوت دا څه دي دا جایز دي الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې انشاءالله پر روان درس کې به نوی باب شروع کوو باب الجماعة وفضلها د جمع سره مونځ کول او د هغې فضیلت او په کومو حالاتو کې انسان د جمع مونځ پرېښودی شي ډېرې فایدهمنې مسلې به پکې بیانېږي انشاءالله نو الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي چې موږ دا مسلې په ښه طریقه سره واورو بیا پې عمل وکړو هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين